غریبۍ کې دا شی نه وي کوداله به مې ټاټکې وځلې کا څنګه جوړ حالات ښه دي ټیک ټاک دی د کوم ځای د جم ها ها دلته کې راته علاقې دا معلومې دي که نه جی دلته کې راته دا علاقې معلومې دي ماته نه نه زه اصل کې راووتم زمونږ سره دلته خوره وه ها هغه هم بره چت ته خجوله نو ما ته پلار ووایي چې ته وروځه داسې په دې روډ باندې کار والا کسان ناسي زه خو هر وخت داسې کله کله داسې لاړ شم 2 ورځې خوا دغې ته یو سړي راته وویل راځه ته روټۍ ورکوي مال ښه کار قسمت خبره ده مال ښځی ځو او ما ته میلاو نه شو کار ته میلاو نه شو نه او نن درېیمه ورځ ده زه دا درې ورځې ځمه کاکا موږ د کار دپاره کس نه میلاویږي او ته وایې کار نشته ځئ به که نه کار کې ولې نه کوم بېچاره سره کودال یې کار کودال هم بیا راوړم نه خوره خوره وخېږم نو بیلچه میلچه خو ما سره شته ها وبخېږم راځه ها خو دا کار میلو نه شو نه نو زه راوځم کار پسې دغه خو نه راوځم چېرې نو چې کار ته میلو نه شو نو اوس ته څه کولی نو بس ناسو قسمت خبره ده یا ولکه داسې لږ کار دی همدا خواږه نو منډه وکړو په هغې باندې شروع وکړو چې دستې خلاصولو خلاص شي ګنې چې به یې د مانځه ټیم شي چوټي وکړو ورته وایي چې سبا بیا راشو 100 روپۍ دیاړی خبره به وکړو د مخکې نه څه نه چې بیا پرې وروسته خفګان مړه چې څه دې راکړه زه خفه کېږم نه زه هماسې نه بیا لږ یو بیا بس کرای نه کې زما خجوړې خبره ده کرای نه کې او مې نن کار ستا سره داسې خبره ده یا سبا ورځ زه هم داسې کار به وکړو چې الله کوي خیر نه خېجولې خو شي که نه ونه بابا ګوره ما ته کمزورې شان ښکارې یاسې نه چې زه دې بوځم او بیا وایې چې نه شم چې بومې زه وګورم چې څنګه به نشم کولی بوجه کې خېجئ که نه سړي ها که نه نو ته بوجه کې خېجئ ها که نه بوجه کې به خود خېجو بوجه کې به اچوم خېجو ګران کار دی نه ماړه غریبۍ کې دا شی نه وي کوداله به مې ټاټکې وځلې دیاړي خو چې کم دی نو عام 100 روپۍ ده که نه نن سبا بس 100 روپۍ ده که نه ظلم دا مړه چې زه یم چې ته پکې را سره یې کې لږه ګزاره وکړې ها څومره ګزاره به را سره وکړې ما ورته وایي چې که ته نه کښېنه خبره ده نه در کوم خو به خامخا ځکه چې تاسو به خپل دومره وره خولت ویویله ځان نه نو دا خو ستاسو حق دی خو چې ګزاره پکې را سره لږ وکړې نو څومره به وکړې مړه چې څه یې خوښه وي دا خبره نشته څه بس سټریټ ته ورته مخامخ هم کور دی که نه بیا هلته خبره نه شو کولی که نه بس به چې څه یې خوښه وي بس غم یې مه کوه ګرای نه کړي که نه نه درته وایم نه یوې نه دوه زه هم داسې کار به وکړو دا 800 روپۍ به لګوم ښځی دو ټیک ده با 100 راکړي که 200 راکړي که 400 راکړي که 1000 راکړي دا ستا خپله خوښه ده ورځي زه دو صاحب ستړی وي نه 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 یم ستړی نه 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 ما ته ولې داسې لګي چې ته ستړی جی زه ولې داسې وایم ما ذهن ته دا خبر راځي چې ته ستړی ستړی خو بس چې عمر تېرېږي ورځ په ورځ دغه کېږي که نه سړی هلته هوا وه سیلې مې دا سترګې مې ووالې ته چې اوس په 800 روپۍ ماله دا خوره بره خېږی که نه دا به چې د وروستو ختمېږي ماښام ټیک شو زه یم داسې کار وکړه چې دا 500 روپۍ والا کور ته ده دا زموږ خېجو وړه خوره شته نه نو خوره شته نه نو دا خو مې سره هسې ګپ لګوم خدای دې جنت کې خدای دې دا راته ووایه چې دې پیسو باندې به دې څه نه څه کار وشي نن ورځ به پرې لږه بدامه تېروې صاحب نن صاحب چې کور والا شکر بیماري ده لیونی کړم په خدای دې یقین وکړه چې اوس ما کاغذونه راسره دي چې
هغه دوی ما ولا نه پوره کړی د شوګر کله وای دا زم خوږي کله وای دا شوګر بیمار خو دسی ورته نشم ته بولس باندې پیسو دا ویوړې دې باندې واغله بس ځکه چې سبه خلاص دا اڅه خو ولا دوی پر واخلم واه دا پیسې نه دي دا جی دا غوته مال کار لراله دا ستاسو مهنت تاسو الله پاک درکړي ټیک شو اځه کومه بیبي دا ته چې بیمار دا وای نشته دایره کرا دا 500 روپیا دا نه خدای جنتی کو خدای اره بلا پتنا وساته اوس بچار کوي اوس بس هم کوړه خیره ټیک شو نو بس چې کړو که زه وځم الله فهموږي ساته پته نه لګي د مرګ مشر معلوم نه دی حقیقت دی او پر مازه کې نوم دې سړي امجدا زار مانځه کې څوک را سره خو خدای دې سره خو الله پاک دې باندې خپل رحم